لیکن اغا نبی علیہ السلام یو ځل ورته خبر راغی ورته وی اے د الله حبیبا حسنین بیماران دي. څوک بیماران دي؟ د جنت ګلان بیماران دي. سرداری کونین میں عمران بن حسین تو وی اے عمران بن حسین مازیگر مانزن بعد بزو زما بچی بیماران دی تپوستے ورزما. عمران بن حسین د نبی علیہ السلام سر روان دی. د سرداری کونین د لور دروازی ته چکل او رسیدل. عمران بن حسین ډډی ته ودریدو. سرداری کونین دروازه اٹکولا. لور مبارک دروازی ترال ورتوی بابا جان رازا ورتوی ما سر عمران بن حسین دے. اے بچی جانے ستاد بچو تپوس تراغل ایما او عمران بن حسین د سواد سرا یو عمران بن حسین د سین سرا دا د زین العابدین په خاندان کې راغله. دا د حسین ابن علی په کړوسو کې راغله او یو عمران بن حسین د سواد سرا دا صحابي دی. فاطمه الزهرا ته وای لور جانې ما سره عمران بن حسین دی اگر راغله استاد بچی معلومات او داغي تپوس کول غواړي ځکه دا د جنت ګلان دي. انشاءاللہ نو عزیزانو پیغمبر علیہ السلام ورتوی بچی ما سره سوق دے ټول جواب راکې سوق دے را سره عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہی پلار لگ صبر کا اے بچی جانے والے ورتوی بابا جی عمران بن حسین ڈڑی تکا تلک دنن راشا سرداری کونین میں دنن لاڑو. حضور علیہ السلام لور مبارک ورطرال ورطوی بابا جانا عمران بن حسین رازی زمن کورتا او زماد کوٹی درشل چالی دلے ان دے لیکن داسی د پردی د پارا صادر نشت دے چیزی دخپلی درشل ترازورن کما. د عمران بن حسین نظر زما پو درشل باندے اون لگی گی. سرداری کونین مبارک میں وہ تخپل صادر دو گونا راخ کتکو ورطوی بچی دا صادر رازورن کا. عمران بن حسین تا نبی علیہ السلام مبارک اشارہ اکڑا ورطوی اے عمران بن حسین راشا. عمران بن حسین راغے او حسنین مبارکان دوڑا بیماران دی. سرداری کونین میں پا یو لاس مبارک باندی دوڑا گولان واچول. عمران بن حسین لاس مبارک میں دا حسنین پا تندی باندی پروتے. حسنین مبارکان سرداری کونین ورتخپر لاڑے مبارکی پشندو کی خود لے. یو تو اے حسن ابن علی اے بچڑیا کم زیدی خوگی گی. حسن ابن علی مبارک میں سر تلا سے اوڑلو ورطوی بابا جانا دا سر میں خوگی گی. دا پنزو او دا سلورنی مکالو ما شمان میں دا سرداری کونین طبیعت خراب کو ورطوی اے بچیانو سدوئی درت ملو دا کنا. حسن ابن علی مبارک میں شنڈی داسی مرمرئی شلی سر مبارک اخزولو و بابا جانا منگتوئی خوڑلین دا. سرداری کونن ملاڑو لور مبارکی تفرمائی اے فاطمہ اے دا خدیجی لورے بچول دی دوئی ورکڑی کنا. مبارک پجڑا شوا ورطوی اے دا اللہ حبیبا دا دوئی خبر لرے دا
دریم ورځ د ما د طعام سے انتظام کور کی نشتا. اے د الله حبیبا یو طرف تا بچیان بیماران دی بل طرف تا لگا دا نو د دوی غم باور تسو کما. علی المرتضی یو پن راوڑی آغا پن بازار کی خرسئی. علی المرتضی اندر ورځ کیږي آغا خپل پیسې قرض کی ورکئی. ماتی تپوسو کو اے د حسنین پلارا ولی کور تسن روڑی ماتے اجڑل چی اے د جنابی رسول اللہ لور مبارکے مرگ را ترانیز دے دے اسی نا دنیا نا قرضار لار شما نو غوارم دا چی دنیا کی د جون د مرگ نوڑان دی قرضو نخلاص کما. اے بچی جانے زخود طائف خلقو جڑولے نوما د طائف خلقو پکانو اشتلم د طائف خلقو جڑولے نیما خو اے گرانی لوری واللہ العظیم ستا دی تکلیف اجڑولما. عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی ماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغی مبارک تمی اولی دل د سرداری کونین دسترگو نا اخ کے روانے وے. نبی علیہ السلام د پٹکی والمبارک میں سترگو مبارک تنی ولیو ما او فرمائل چی یا اللہ د سرداری کونین پا مخ کی سنگ عرضو کما. نو ما سر غلام اغتمی واللار شاہ د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د بچو د پارکور نسروڑا وی حضور علیہ السلام واپس بیتاو شو. ما عرضو کو اذا اللہ حبیبا تاسے دیدے پور لاڑی بیا واپس لاڑی سو وجدا ما تا وی چھے لاڑم لور میں پچڑا پر خودلے وا ورزم زوتے و خبرکم حضور علیہ السلام مبارک لور تورغے و بے ورتے و فرمائل چھ بچے جانے دریم ورستا دا بچو دا دویم نشتا دا مڑے خیٹے تو عامم نشتا. مبارک ورته فرمایل زما و ما ورځ د بچي ما روټي نه د خړلې ما و ما ورځ کیږي څه خړلې نه دي. اے بچي جانې د دنیا نعمتونو باندې د آخرت نعمتونه او به میزان ته ایران ذکر وته می او فرمایل چې اے بچي جانې چا چې دنیا کې د امتحان والا زندگی تیر کړي او صبر برداشت کړي صبر سره هغه زندگی برداشت کړي صبر کړي د الله رب العالمین په ورځ د قیامت به دوی پسې ګرځي رضا به لټي چې زما دا بنده څه شو چې زه اوس رضا ولټوم. نو اے بچي د خپل خواهشاتو پسې مګرځا بچي د الله پسې وګرځا قیامت کې به الله تا پسې ګرځي. دنیا والا خلق منگو تاسې به دنیا کې داسې ژوند نه تیرو بس چې خوړل سکل جمع کول نه 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 دا سوچ پکار دی چې موږ دنیا کې جمع کول د آخرت د پاره وکړو. دا دنیا پټې دی د آخرت. پیغمبر علیہ السلام ذات اقدس با برکت اغه وجود گرامی دی. قسم په خدای غرونه ستوي سر زر ستوي